په نادیه ګل او جهانگیر خان په شو کې حمله وشوه. سلامونه. په نادیه ګل او جهانگیر خان په شو کې څنګه حمله وشوه ویډیو را سره تر اخره وګورئ. د پښتو فلمونو مشهور اکټر جهانگیر خان چې ټولې ډرامې په پښتو کې ډکې کړې دي، خو دومره خرابې ډرامې چې ټولې پښتنې او پنجابي یې پکې نیمې لوسې راوستې دي. ډېرې ډرامې یې له نادیه ګل سره هم ډکې کړې دي چې نادیه ګل د نیلم ګل خور هغې هم په دغه ډرامو کې ډېر غټ نوم ګټلی، خو زمونږ معاشرې ته یې ډېر نقصان رسولی دی. ډېری پښتانه ځوان کول یې په نشو اموخته کړی دی. خو دلته کیسه څه داسې ده، څو ورځې وړاندې نادیه ګل او جهانگیر خان په یو شو کې ډانس کولو چې د نامعلومه کسانو لخوا ورباندې حمله شوې ده. ټوله شو خرابه شوه او منډې جوړې شوې دي. په دغه ټایم کې نادیه ګل او جهانگیر خان هم په منډه وتښتېدل. په دغه ویډیو کې یو کس ښکاري چې د خلکو منځ نه راوچتېږي او په نادیه ګل او جهانگیر خان باندې ډزې کوي، خو دا پته یې ونه لګېده چې دا کس څوک و او ولې یې په دوی باندې ډزې کړي دي. دا کومه شخصي دښمني وه او که دوی باندې ځکه ډزې کړي چې بیا داسې شوګانې ونه کړي. ویل کېږي چې نادیه ګل په یو شو باندې 15 لکه روپۍ اخلي، چې اکثره دا شوګانې په دوبۍ او قطر کې کېږي، ځکه چې هلته پښتانه مسافر وي او د مسافرو مزدورانو پیسې دوی په همدا چل باندې وهي. د نورو دغسې ویډیوګانو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړې علامه ووهئ. ستاسو په نظر چې ولې به په نادیه ګل او جهانگیر خان باندې ډزې شوي وي؟ دوی به یې په رښتیا ویشتل او که هسې به یې ډارول؟ خپل کمنټس مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ او ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ.